حاجی ګرانو کتونکو ویلکم بیک یو ځل بیا ستاسو په خدمت کې حاضر یو موږ سره ناست ډاکټر جمیل چترالي صاحب راغلی سره زموږ مرکه روانه ده. جمیل صاحب دا راته ووایي چې ډسپلن د انسان په ژوند کې څومره ضروري دی؟ ډسپلن اصل کې یو ټرم دی، لفظ دی چې هغه استعمالېږي دې لپاره موږ ورته په خپلو معنو کې ګروپ کوهیژن وایو چې کوم اجتماعي اقدار دي د هغې پابندي ژوند کې راوستل. لکه اوس موږ وایو چې پېښور ښار دی، نو د ښار ژوند لپاره دا ضروري ده چې ټرافیک قوانین دې پابندي وشي، دغه شانتې چې کوم ستا د کنټرکچوال لاز دي د هغې دې پابندي وشي. که یو سړی کرایم کوي نو ته به هغه قانون ته حواله کوې په نسبت د دې چې زه د هغې خپله دشمني سرته رسوم. دا ټول څیزونه د ډسپلن یا د ګروپ کوهیژن په ډیفینیشن کې راځي. یعنې زه که یوازې ځم او چکر باندې کالام ته ځم، خو زه په خپله مرضۍ چېرته ودرېږم او چېرته ځم. خو که زه ګروپ کې روان یم نو بیا به د ټولو ملګرو خیال ساتم چې په یو ځای متفق کېږو هلته به ودرېږو، چې په یو ځای متفق کېږو هلته به ناسته کوو، په یو ځای متفق کېږو هلته به ناسته کوو. صحیح. دغه شان قومونه هم یو اتفاق په باندې څیزونه ولري، هغې ته قوانین نوم ورکړي او د هغې پابندي د هغې مطابق چې وکړي. صحیح. خو ډسپلن لفظ په فوجي ډیفینیشن کې استعمالول چې ټول د روبوټکس شي، یو شان دی ویښته کټي او یو شان دی نه، دغه ډسپلن چې دی دا د تخلیق لاره بندوي، د دې خلاف یم زه. صحیح. هغه ډسپلن چې کوم ستا قومي شعور د پرمختګ دپاره ته استعمالي هغه ټیک دی، خو چې کوم ځای کې ستا په سوچ باندې پابندي لګي دغه شان ډسپلن بلکل نه دی پکار، ځکه چې تر څو تا یو څیز څېړلی نه نو نوی شی تخلیق کېږي. صحیح صحیح. ډېره مننه جي، ډېره مهرباني. فن ته تاسو ټایم ورکړو، خلکو جمیل وپېژندل، بیا د هغې سره سره تاسو خپل کیریر هم چې کوم ستاسو د ژوند لپاره یو ډېر ضروري و هغه هم تاسو کنټینیو وساتو. دغه دواړه عجیبه عجیبه لارې دي، جدا جدا که نه. تاسو سټارټ کې ویلې چې خلک د ټي وي نه ټي وي ته چې راشي نو د هغوی هغه خراب شي، چا نه سبق پاتې چا نه څه. خو زه چې ټلویزیون ته رالم نو ما لې ژوند راکړه، ما لې هر څه راکړل. دا دواړه جدا لارې وې، فن او بیا ستاسو کیریر. دې له څنګه ټایم ورکوئ او بیا په دغې دوران کې دغه دواړو دوران کې ستاسو د فیملي څه کردار و؟ یقینا خلک ډېر په اکثر زه واورم ډېر فخر سره زموږ آرټسټان دا وایي چې ما کور نه مخالفت و. زه یم دغه قسم سټیټمنټس د هر یو دا یو ریالټي ده. پښتنو معاشره کې اداکار یا آرټسټ کې نشته ډم په نوم یادېږي. صحیح. او ډم ډېر نیګیټیو ټرم په توګه بیا پروجیکټ کېږي. لکه هر سړی چې د کپړې کاروبار کوي هغې لپاره جولا یو خپل ټکی دی، خو څوک ځان ته بزنسمین وایي، جولا نه وایي ځان ته. نو دا ټکي دي. خو دغه شان زما ژوند کې به هم وي چې لومبۍ ټي وي ته لاړم، پلار به مخالفت کړې ده. خو که موږ غواړو چې فن او د فنکار عزت زیات شي نو پکار دی چې آرټسټان هغه څیزونه مخکې کړي، هغه څیزونه خلکو ته وښیي چې کوم پازیټیوز وي. یعنې زما پلار به یو وخت راغی چا به تعارف کولو زه د جمیل چترالي پلار یم، یا زما لونو خویندو یا زما بچي چې وایي نو وایي چې زموږ پلار فلانی آرټسټ دی. دا ډېر غټ سورس اف انسپایریشن وي، انکریجمنټ وي یو آرټسټ لپاره چې ستا آیډنټټي، ستا هغه پهچان، ستا اکسپټنس ودین هاوس وشي، ودین فیملی وشي. الحمدلله ودین فیملی، ودین کمیونټي چترال کې پښتنو چې څومره عزت ماله راکړی دی، که زه نن هر څه یم نو دې کې یو ډېر غټ کردار زما د آرټسټک لایف یقینا دی. د بولډنس که چېرته انټرویو ته تللی ما، که ما چېرته لیکلو دپاره په سټیج ولاړ یم، ما الیکشن یې کړي، دې ما له یو سپورټ راکړی. خو ورسره زما تعلیم ما له په ایکټینګ کې هم سپورټ راکړی. زما آرټسټ ډېر غټ نوم وي چې کله هغه چېرته چینل نه انټرویو ورکوي او هغه خولې نه الفاظ ادایګي کوي، د هغې نه د هغه کلیشه یو تصور جوړېږي د آرټسټ باندې، هغه مات شي. ځکه چې د هغه غریب
تعلیم دومره نه وي نو هغه د الفاظو هغه انتخاب هغه نشي کولی نو بیا ما ته څوک وایي چې فلانی آرټسټ و جمیل صاحب ما خو ډېر ښه اورېدلی و خو هغه خو خبرې وکړي زه ورته وایم ګوره دا خو قدرتي صلاحیت د اداکارۍ چې خدای یې ښیي بالکل معاشري هغه لارې ورنکړي چې دا دې پالش کړی وي هیره به یو کاڼي نه راووته یو غر نه راووته انډسټري نه وه چې دا یې پالش کړی وي نو که د ده د خولې نه هغه مهذب الفاظ نه وځي یا دی د خپل کردارونو په تعین کې احتیاط نه کوي نو دې کې د دې آرټسټ قصور نشته دغه معاشري قصور دی که دله دغه موقع ورکړی شوی وي اکیډمیز وي تیوري ایکسپوژر وي نو دی به د انډیا د آرټسټ نه به ډېرې ښه خبرې ده کولې حقیقت خبره ده به زیات احتیاط سره خپل کردارونه انتخاب کولې اسماعیل شاهد صاحب باره کې پرون ما سره چا خبره کوله کرټیسزم یې مې کول ما ورته نه اسماعیل شاهد په شانته سړی زه په پاکستان کې نه یم ایز ان آرټسټ بالکل جی او انفرادي توګه محاکم خانې وي هغه کې موږ وي هر انسان نشته ګورې جي زموږ یو نننه کردار دی ټول ژوند هغه په یو شیز باندې وخوړل مسټر بین یو کردار دی یو آرټسټ دی ټول عمر په یو کردار زما اسماعیل شاهد په یو پښتو پلی کې 14 مختلف کردار په یو وخت زمانه مخلص په هر پلی کې نوې فلیور ورکړي هر یو نوې ټیسټ ورکړي نو دا دواړه یو بل سره سره روان دي ایجوکیشن مالا پرفارمنس کې او تاسو ترجمانی او نمائندګي کې هیلپ راکوي چې تاسو کله په ما باندې فخر کوئ ایز ان آرټسټ نو هغه تفخر چې ما لپاره بوست راکوي په اکیډمیک لایف کې دا یو بل سره سره روان دي دا د زیاده کا څو پای چې پیډل چې یو چتیږي نو بل خطر کېږي او سفر روان دي جی بالکل تاسو په خور یونیورسيټي ته او سټوډنټ وي بیا اسلامي کالج او بیا یونیورسيټي ته بیا تاسو یو ډپارټمنټ انټروډیوس کوئ یونیورسيټي کې نوې ډپارټمنټ انټروډیوس شو حالانکه خلک چې کوم دا کنه خلک ویل کدا فلانه ډاکټر دی دا فرانسیس کې پی ایچ ډي وکړه دې کې پی ایچ ډي وکړه تاسو نوې ډپارټمنټ انټروډیوس کړو دا څنګه چل زموږ سیمه چې کومه ده د کوم ځای کې چې تاسو ژوند کوئ جی دا ساوث ایشیا او سنټرل ایشیا ډیوایډ کوي دا دره دا تارا د غرونو چې دي دا ډیوایډینګ لاین یو دی او بیا د دې ډیپت ډیوایډینګ لاین 2 دی چې کوم درې امو سره دی چې کوم سنټرل ایشیا د ساوث ایشیا نه جدا کوي او د منځ کې بفر زون د پښتنو سیمه ده چې موږ ټول د لرو بر پښتانه پکې پراته په 1948 کې 48 کې قائد اعظم وی چې دلته زه یو یونیورسيټي ګورم چې دا راځي او دا علم او د رڼا او د هغې بسر کې به خورېږي په دې سیمه باندې خو افسوس چې په 80s کې یو لک په شانته یو کس هغه ادارې شیخ زید اسلامي سنټر دلته جوړ شو نور داسې څیزونه شو چې هلته ډمپینګ پوینټس وسله ور ډمپ کېده او یو ډېر ایکسټریمسټ اپروچ ته په دې سیمه کې متعارف شو چې موږ بیا د هغې نه بس څو لکه پښتانه بېله د افغان جنګ تر اوسه لګیا بیلو نو د پیس اینډ کانفلیکټ سټډیز ډپارټمنټ وجود دا یو زما یو خوب چې داسې یو اداره پکار ده چې هلته موږ د ټیبل ټاک په ذریعه خلکو کې داسې استعداد را پیدا کړو چې هغه د جرګې په شکل کې تنازعات ختم کړي په نسبت د دې چې جنګ په شکل کې او دا جنګونه چې کوم مقامي سطح باندې دي یا په لویه سطح باندې دي د دې شاته کوم هغه محرومۍ وي چې د هغې باره کې تحقیق وکړی شي دا زما یو خوب و الحمدلله تېرو 2 کالونه موږ پیس اینډ کانفلیکټ سټډیز په کومه اداره جوړه کړې ده پېښور پوهنتون کې د هغې پاینیر لومبی ډایرکټر یم زما سره یو ټیم دی کولیګز دي د هغې یو ټیم ورک یو کس یو فرد نشي نه یو وایس چانسلر کولی شي نه ډایرکټر کولی شي سټوډنټس پکې خپل کردار وي د چپړاسي پکې خپل کردار وي د کلرک پکې خپل کردار وي الحمدلله ټیم داسې جوړ شوی دی چې ټول کلیکټیو شپه ورځ نه ګورو لکه چې استاد سره فارغ یم ډپارټمنټ ته نن چھټي ده سبا چھټي ده پیر پرز چھټي ده تیر یخنۍ چھټیانو کې ټول ډپارټمنټس خلک فارغ وګورو کې بچو سره ګرځېدل د پیس اینډ کانفلیکټ سټډیز ټیچرز او سټوډنټس په سواد کې پېښور کې په امن باندې ټریننګزونه اخیستو بیا ټریننګونه ورکوو نو یو امید هم شته
چې د دین هغه د قائد اعظم د 48 خبره څه شکل کې دا یو خپل کردار ادا کړي او هغه خبره حقیقت طرف ته بوتلی شو. صحیح. جمیل صاحب په ژوند کې لکه مطلب سړی د پرایمري ایجوکیشن نه راواله بیا تر ماسټر ته ورسېږي یونیورسټي لیول ته ورسېږي بله ټیچر سره مخ کېږي ستاسو په ژوند کې کوم یو داسې ټیچر شته دی ځکه چې ټیچرز چې کوم دي د تھرډ پیرنټس کې راځي نو داسې څوک شته چې تاسو د هغه نه متاثر یې ستاسو د یو لارې تاسو ته سمه کړې چې دا بیسټ وی د هر دور چې ټیچر مختلف کردارونه لري یعنې پرایمري زه چې سکول کې داخل شوم زموږ سکول د کور سره ډېر نږدې و ډلۍ باندې کور دا د پېښور خبره پېښور ښار زموږ میرزا صاحب هیډ ماسټر نو هغه چترال نه دی ماده ښار سره نو هغه چې کوم ټیبل و ما ته بیا وروسته به ما ته هغه ډېر وړوکی ښکارېدو خو هغه وخت ما لپاره پوره کور نو ما 2-3 کاله پرایمري د هغه د ټیبل لاندې تېر کړی بسته به راسره وه د هغه د ټیبل لاندې به ناست وو کرسۍ به هغه پرته وه هغه به څلورم ماشومانو ته سبق وایي نو ما KG پري پرپ دا ما په خپل کلاس کې نه تېر کړي دا ما د هغه د ټیبل لاندې تېر کړي وجه زه ډېر وړوکی وم سکول کې شوق مې و سکول سره بې میل چایلډ وم د خپل پیرنټ ما خویندې وې بیا زه شوق مې و سکول سره ډېر نږدې و کور نو ماشومان مې کتل نو کېدای شي دغه وجه وه چې بیا هغې زه د نورو ماشومانو سره نه کښېنغوښتم بیا په های سکول کې زموږ یو ټیچر رازق صاحب پرې دی مخکې که پاک رسېدلی وي که ژوندی وي تا دې ژوند ورکړي ما ته پته نشته هغه زموږ انګلیش ټیچر یو آیډیل پرسنالټي چې سړی وي که چې ټیچر داسې پکار بیا که زه یونیورسټۍ کې وګورم نو زموږ ټیچر اصل کې ټیچینګ چې دی که نه دا یو فل پیکج دی دې کې باید دا نه سړی تا تیوري وښیي حتی ته د ژوند انداز ښیي آیډیل وي نو زما ټیچران رشید صاحب شو جوهر صاحب شو دا داسې کسان چې دي ما ته د ژوند انداز رشید صاحب خو تاسو پېښور یونیورسټۍ والا خبر نه جی نه ډاکټر رشید صاحب زموږ د سوشیالوجي پروفیسر دی کنټرولر اوس نن سبا د سوشل ورک چیمپیون دا شان جوهر صاحب د ملکم یونیورسټۍ وایس چانسلر اوس د سوشیالوجي پروفیسر دی طیب صاحب دی زموږ آلو چې طیب صاحب سره ما مختلف څیزونه باندې تر اوسه به راشي اختلافات راځي خو یو سورس اف انسپایریشن او وی لیکچر د هغه چې ما واورېدو زه بیا انتروپولوژي سره سټیک شوم زه جرنالیزم طرف ته لاړم هغه که زه یونیورسټۍ ته چې تلم نو ما یې زه به جرنالیزم نو دا هر یو ټیچر خپل ځای یو کردار وي ستاسو شخصیت او زما په ژوند کې هم دا کردارونه پاتې شوي دي څه عملي ژوند ټیچران دي څه د تعلیمي میدان ټیچران دي صلاحالدین لالا یو داسې شخصیت دی چې هغه بالکل زما د ژوند د هر اړخ کې د هغه یو کردار شته یو ټیچر یو مینټور په حیثیت باندې هغه زما په ژوند کې ډېر لوی کردار ادا کړی دی تاسو ټول زما ټیچران دي ژوند په مختلف مراحلو کې زده کړه کړې ده نو ژوند داسې یو شی دی که یو سنګل دغه نه دی یو معاشره ده چې ستا په تربیت کې خپل کردار ادا کوي ټول ستا ټیچر ډاکټر صاحب څومره بکس په تاسو سټډي کړي څومره په تاسو فیوریټ بکس تاسو کوم کتابونه خو زموږ مجبوري ده تاسو شوق نه وایي موږ مجبوري نه وایي نو خو زه سبت حسن صاحب ټول کتابونه څومره د هغه اته کتابه لیکلي ژوند کې ماضي کا ابتذال پاکستان میں تہذیب کا ارتقا انقلاب ایران مختلف ټول ما له ډېر خوند راکوي بیا یو کتاب بودا از مسنګ برازیل کې چې کله سویډن کې ډېر انټرسټینګ کتاب علي پور کا ایلی یو ناول دی ډېر زبردست ناول دی بیا الک نګری د هغې دویمه سره ډېر انسپایرینګ ریالټي که ته ژوند وی چې د پاکستان د عام سړي ژوند څنګه دی الک نګري او علي پور کا ایلی ووایه یو ول انډرسټینډ چې ساوث ایشیا کې ژوند څنګه تېرېږي او څنګه دی نو دغه شانتې خو زما چې کوم تھیورټیکلي زما فاونډیشن چې زه زده یم هغه دی واټ از دس تھنګ کالډ ساینس پالمرز لیکلی دی یو ښځه هغه ډېر زبردست یو هغې پوره د پوزیټیویزم نه د پوسټ نیو لیبرلیزم
د ټول تاریخ د ساينس هغه یو 300 پیجه کتاب دی پای کې ډېر دا یو څو داسې دي چې تاریخ چترال منشي عزیز الدین صاحب کتاب چترال سره د مانسټر گیټس اف پاکستان البرټو کاپارډو لیکلی دی چترال د کیلاش هسټري نو شته داسې بله وخت سره راځي او کتاب بیا بل فیډ آوټ شي بیا بل راشي جمیل صاحب کومه یو داسې واقعه ده چې ستاسو ژوند به تېر شي خو دغه واقعه چې تاسو وایي چې دغه زمانه بلکل هېره نه شي هر سړي په ژوند کې وي داسې एक मिनट से एक्शन ژوند داسې شی دی که چې دا وګوره سترګو رب کې 2 کاله تېر شو 2 کاله کې کم از کم 2 واقعات په کار دي چې خو یعنی زما د والد صاحب به همیشه دا خواهش و چې زما زه چې راغلم د امتحان فارغ به سکول نه یا رزلټ راغی نو چترالي بازار ته چې راغلم ما وایي زه پلار پاس شوم نو ما ته پیسې راکړې بیا ما وایي ما فسټ پوزیشن راغستی نو نور به راکړي بیا به دوکانداران چې کوم ګاونډیان د پلار ملګري مو یې به پیسې راکړي ما هغه یو زبردست ورځ خو فسټ پوزیشن نه راغله دروغ وایي پلار مې غریب نه پوهېږي سبق یې نه ویلې کله چې زما والد صاحب ډیت وشو دغه وخت کې ما د 15 امتحان ورکول پر 3 ورځې مخکې هغه ډیت شوی او چې رزلټ زما راغی نو ما ټاپ کړی و یونیورسټي ماشاءالله هغه ورځ چې زه کوم پلان کور ته تللی وم ما جلل وي ته نن ولې جم دی نه چې زه تا ته ووایم چې په رښتیا زه فسټ راغلی 98 اپریل کې ډیت شو بیا رزلټ اګست هغه واقعه داسې ده چې ژوند سره ټول عمر وي یا زما والد صاحب چې کله په حق رسېدلو دا د اختر ورځې شپې وي او د شپې ډاکټرانو ما ته یو دوه ستنې مې لیکلې وې زه بهر ووتم چوکیدګر ته ستنې مې راواغستې رسید یې راکړه په هغې لیکل شوي 8332 روپۍ ما هغه دوایي واپس کړه پېژندم ټي وي آرټسټ وم وایي چې دا تاسو دوایي یوسئ خیر دی پیسې به بیا ساه راکړئ پیسې ورسره نشته ما یې نه زه راځم واپس 1500 روپۍ مې جیب کې دي 8500 دوایي ده مالته نه وتم ډکۍ کې یو رشتهدار مې دی ډلې ور مې وګورم چا ورکړه په سکتره مې لاړم هغه ما سره نشته واپس راغلم د شپې یو بجې ته ژاړم او صلاح الدین صاحب د ایډیټینګ نه راغی ټي وي آی ایس کې او ما ته چېرې زه ایډیټینګ کې ډېر شوم خفه نه شي څنګه دی ته بل یو وایي کړي په هغې سره نه ټیک دی دا حوصله وکړه ښځه وایي ناوخته یې سال به ګپ لګو جیب مې 15000 روپۍ راویستې دا والا ځان سره کېږي چې کله وشوې درسره بیا به راکړي دی لاړو زه واپس راغلم دوکان نه مې ستنې راواغستې یو مو پلار ته مې شپې ولګولې 2 بجو ټایم کې ده وایي چې ما نه نسوار راکړې نسوار یې واچولې بیا یې راله صفا کړو ویده شو او 7:30 بجې نیکسټ مارنینګ هغه واپس نو زه وایم چې یالله که دغه شپه دا ستنې ما نه وې لګولې تر اوسه به ما ځان مجرم ګڼو چې ستنو د ولې پلان ومړ شم خو ستنې ولګېدې او بیا هم د هغه چې څومره ژوند و هغه و هغه یو بله واقعه ده چې هغه نه هېرېږي من بیا اوس زوی مې اوس وځېدو د هغه اختر په رسار پوره کوم چې شرټ مې ته لرې کړو د ټول سکین لرې شوی و د مشرې زوی مې او بیا اختر په ورځ ټول ډاکټرانو خلیدل یو بل ژوند ورکړو هغه شرټ لرې ټول هغه ګلیمس یو لحظه ده د ژوند هغه نه هېرېږي بیا یو بل وړوکي وم د واړو پلار مو کینسر و نو 1 روپۍ به کور کې او موږ نهارو 2-3 ټایم او مور ما ته ویل چې ورشه چې وچه روټۍ راوړه او زه کباړي ته لاړم هغه ته ما ویل 2 روپۍ دړې وچه روټۍ وکړې مې وچه روټۍ راکړه نه ماتې بچې چیلې مو ساتلې مې اوجي اته نه پته هغه وچه روټۍ 3 ټایم ما له موږ نه نو خويندې له مور وګو کې لم دکړې مو فړلې هغه ما نه هېرېږي هغه مکالمه ده هغه کباړي سره نو داسې ژوند کې مختلف او خوشحالۍ هم بلا شی راغلي دي لکه دا کوک چېرته چې موږ ناست یو زه نه پوهېږم چې څنګه دا جوړ شو
حیات آباد کې پلاټ اخیستل او بیا کور جوړول او خپل مزاج خپل طبیعت مطابق جوړول د پوره پوهنتون د پروفیسرانو صدر جوړېدل پروفیسر په ینګسټ ایج کې جوړېدل دومره عزت ملګري دومره ښه خلکو کې ناسته پاسته دومره دنیا کتل ژوند دی دا کمال دی جی بالکل اپ ډاونز راځي په زندګۍ کې شعر او شاعري سره یو وخت یو شوق سکول ایج کې چې کله به دا ما پنځم کې یو سټوري لیکلې او مور چې مې پنځم کې تاسو لیکلي پنځم کې کمال دی نو مور چې ما وړو کتابچه ورته دا پیجز مې خپل سټیپل کړي وو او ما په ټول کہانی لیکلې وو نو مور مې هغه پیج وکړه ویجو بیا غوښتل هغه نه پس ما لیکل کړل بیا خو دا وروسته ډېر سکرپټ لیکلو دا خو یو شی وو هغه وخت نه پس هغه یو څیز وو یا په سکول ټین ایج کې دا نه هم لازم کې والکانو لږ دا لږ نړۍ چې دا زلمې ګوټې وو چې کنه شعر هغه دور کې د ویلي کوي خو شوق ډېر زیات لرم د غزلو عبد حسین شوه اونی بیګم شوه مهدي حسن شوه داسې باباګانو شوقونه مې دي پښتو کې څوک وایي پښتو کې مې اشنا دی هارون بادشاه وای ډېر فضا فیاض شو کشکي صاحب شو دا ملګري هم دي اورم هم ینګ هلکان ماشاءالله ډېر ښه دي همایون دي شو ډېر ښه ټیلنټډ هلکان دي موسیقي چې د هر چا وي که هغه د چنچڼو دي د هغوی په اواز یو ریدم پکې ریدم ګورې جي حضرت محمد صلی الله علیه وسلم حضرت بلال حبشي انتخاب ولې کړی دی بانګ لپاره د هغه په اواز کې ریدم د قرآن قرات ولې خوښوو چې ریدم وي ریدم دی ژوند کې موږ نیچر ولې خوښوو چې د چنچڼو په چغا کې د پاڼو وچ هغه کش کې ریدم دی نو ریدم خو چې د ژوند نه مو باسه زما خیال ژوند احساس پاتې راشي دا نو شپږو میاشتو ماشومې غېږ کې دي چې موسیقي رواني په ګډا شي چې هغه د ټریننګ نه ورکړی بالکل جی بالکل ریدم خو از پارت اف لایف جمیل صاحب ماشاءالله تاسو خو بچیم شته موږ تصویرونه مو کتل دلته لګېدلي ځای په ځای او موږ سره ملاو هم شو دا استاد ماشوم دغه واقعا هم خبر شوم ته خدای ستاسو پته نه و او زه په دې دوران کې زړه سخت بېسوره شوم خو بهرحال دا راځي ژوند دی ماشومانو له دومره سخت دومره ټف لایف دی ستاسو چې هلته م وخت ورکول دلته م وخت ورکول د ټي وي له م وخت ورکول بهر هم تلل د وطن نه بیا دلته ستاسو اوس هم ماته وي چې یو شل ورځو تاسو بهر روان یې که نه دا ماشومان څه وایي چې زموږ بابا شته یا نشته یا که ټایم راکړي لږ راکړي ډېر راکړي کور کې وایف څه وایي څه ګیلې خو د ټولو وي ګیلې خو وي خو بهرحال داسې چې دا انسان ډېر فلیکسبل شی مخلوق دی دی ایډجسټمنټ کوي او دی ریالایز کوي چې زما ژوند داسې تېروي لکه کله کله ما ته پلمشه مشر وویل تم څه وکړئ بابا this weekend no commitment دی ویکند باندې به ته موږ سره موږ سره دی یا چې دی بابا فلاني ډېټ نن سهار پیرنټ ټیچر میټینګ دی بابا هیڅ بهانه نه ونو پیرنټ ټیچر میټینګ دی ته به یې نو کله کله بهر ځم ډېر بوتل ځان سره تایلینډ ملیشیا یو ځای باندې چکر مه کوو کوشش کوم چې ټایم ورکوم یو ځای دی چې دی پارک ته شوق لري او پارک یې زه تنګېږم او ظاهره چې لکه مطلب آرټسټ خلک دې سړی یو ځای چې خپل بچو سره وخت تېر کړم هغه هم ته بیا بل سره شي بیا ګرانه شي دغه یو وي لکه یا فطرتا زما بچو ته پته ده ما وایف ته پته ده ما نږدې ملګرو ته پته ده زه غواړم چې بعضې وخت کې زه ځان له ورکړم نو کله کله زما بچي چې لاړ شي زه بالکل آیسولیټډ یوازې کور کې بالکل تنها هغه وخت زه د ژوند ډېر زیات انجوی کوم او تاسو دا منئ چې یاره زما چې کوم ژوند وي خو ما تېر کړو زما دا ژوند چې کوم دی دا د بچو دپاره دی دا د خان بچو دپاره دی جي دا څلور د هغه 18 کروړه بچو حصه ده چا د وجې نه چې جمیل داسې دی او زه هغوی ته پی پول دي یوازې دا بچي نه دا به زما بچي دي چې دا کوم نور دي ما ته د کارل مارکس خبره یادېږي کارل مارکس به هر ورځ چې څه وګټل نو به د شپې په هغې به یې کاغذ واخیست او بیا یې پمفلټ یې لیکلي او تقسیمول به
نو یو ورځ ورته ښځې ووایي چې بچي دې ډېر زیاته تبه ده. دی چې پیسې واخیستې لاړو کاغذ یې واخیستو بیا لاړې کاغذ یې واپس کړو لاړو دوایي واخیسته بچي له بیا واپس راغی دوایي واپس کړو کاغذ یې واخیستو ټوله شپې په خېټه تقسیم کړي چې سهار کور ته راغی نو ماشین یې کړو نو ښځې ډېر زیات ژړل دا ښځه چې دی جرمن کې مانسټري د هغه خور وه نو هغې ورته چې دا تا ته چې ما ویلي دا ستا د لاسه مړ شو هغې ورته چې ما یو بچی بیل خو ما د ډېرو بچو د ژوند غم وکړو نو هغه شانتې خو موږ نشو کېدی موږ داسې ډېر مثالونه آیډیلز په ژوند کې همداسې تاریخي په شان ډېر خراب دي بالکل خو کوشش پکار دی چې موږ د کام ټول بچي خپل بچي وګورو. صحیح. ملګري تاسو ګوري د ایم ټي وي ظاهره شي دا ینګ جنریشن د کوم هلکان دي سټوډنټس دي تاسو مختلف کنټریز کې به تاسو ګوري دا انټرویو څه میسج څه پیغام د خلکو لپاره زه بار بار دا وایم زموږ د قام شاک ابزارې کمزوري شوي دي شاک ابزار شاک ابزاربرز موږ زموږ یو ټیچر دی هغه وایي وایي تا ته څوک کنځل وکړي ستا مور داسې کوي ستا پلار داسې کوي وایي ته ورته به جواب ورکړې چې نه هغه یو سوال وکړه ته ورته چې نه بجای دي چې ته ورپسې ټوپک راوالې یعنې ایز اے قوم موږ کې برداشت یو سړی دی کا کنځل کوي خپله خوله خرابوي که یو سړی دی غلط کار کوي ستا زما ذمهواري دا ده چې زه خپل ژوند تحمل سره برداشت سره د بل انسان د ژوند قدر قیمت سره تېروي زما زلمي کول ته هم دا خاص دی چې بجای دی چې تاسو په د بل د اورېدو باندې فورن ریاکشن کېږي هغه مشران وایي که نه وایي سپي پسې منډه مه وړه خپل غږ وګوره ممکن دا د یو بل په وینا باندې فورن ریاکشن چې کوي دا شی ممکن مې څه فورم راغلی دی د دې باره کې زما زلمي کول ته به دا خواست وي چې دې لږ احتیاط وکړي او بل دا چې دا انفارمیشن اوس دومره زیات دی چې اوس تاسو باندې منحصر دی چې تاسو دې کې سلیکشن څنګه کوئ او دې نه نالج څنګه جنریټ کوئ یعنې ما ته د دنیا ټول معلومات دي دې نه زه پک اینډ چوز درڅه کوم غني خان وایي که نه توباله د شرابو چې شراب درته پراته وي خوند خو هله کوي چې ته د ښه شي انتخاب وکړې چې تا سره آپشنز وي او چې تا سره آپشن ډېر ته یو ځای منډه وي بل ځای منډه وي بیا تا نه هېڅ نه جوړېږي سټرګل د ژوند خاصه ده د نش نه به شروع کړې نو هله به شتمن کېږي او که ته په دې خوب کې پروت یې خواب خرګوش کې چې زه به شتمن کېږم ډارېږم او بیا به څه کوم دا ژوند کې به کله نه شي د نش نه د سکریپ نه به شروع کړې خاورې ته چې کله غنمو دانه لاړه شي هله هغې نه فصل تیارېږي اول به خاورې کې ځان اول به لاندې ځمکې ته راکوزېږي بیا به د اسمان سوچ کوي. ډېره مهرباني ډېره زیاته مننه جمیل ستړي صاحب تاسو موږ دومره ډېر زیات قیمتي ټایم موږ له راکړه ځکه چې تاسو ته بله څیزونه در په غاړه دي بله خلک ستاسو انتظار کوي تاسو ته ویټ کوي بله مېلمانه د بهر نه راغلي ستاسو انتظار کوي هغې باوجود هم تاسو موږ له ټایم راکړه ډېره مهرباني وکړئ صاحب خوشحاله شوم تاسو سره ډېره موده پس ملاقات وشو او ستاسو په ذریعه انشاءالله ویورس ته یو میسج لاړ شي زموږ نوي کول ته څه میسج لاړ شي دا خلک موږ چې د خپلې خبرې کوو نو دا ستاینه یا د ښه خبرې دې دپاره نه کوو چې زموږ څوک صفت وکړي دا د نورو دپاره میسج وي چې دا ژوند د سټرګل نوم دی او دې نه سره زده کړه وکړي که څوک د چا ژوند ښه شي دغه غټه خبرې وي زه ټول آرټسټان ته یم چې خپل د ژوند پازیټیویټیز خامخا پروجیکټ کوئ چې د ینګ خلکو دپاره یو هوپ یو د رڼا یو دغه مشال بل پاتې شي. ډېره زیاته مننه ډېره مهرباني جمیل جتراني صاحب تاسو وکتل تاسو واورېدل تاسو دغه خوندورې خبرې واورېدې داسې خبرې مې یقینا چې تاسو واورېدې چې تاسو به د دې نه مخکې داسې چېرته د هغې په ژوند کې نه یې اورېدلي دا ستاسو ملګرتیا ده موږ سره ګنې موږ هم په خپله دومره تکړه نه یو چې یو اډرس پسې ګرځو هغې وباسو د کوره یا ورله کور ته وځو او دا ستاسو موږ پوښ کوئ او موږ راځو دغه ملګرو سره دغه مرکې کوو دغه انټرویو کوو نو زما خپل یو قطعه ماته رايادېږي چې وایي د جمیل صاحب د اخري خبرو باندې چې ما نه خو بیا شعر هېرېږي خو وړې خبرې نه لوی ضد لویه پښتو جوړوو او نورو قومونو د سپوږمۍ په سینه خپې کېښودې موږ لا اوس هم جوماتونه په چندو جوړوو نو ګرانو کتونکو داسې ده چې چندو ته به نه کینو مسلسل سټرګل محنت مشقت
دا د ژوند نوم دی دغې نه ژوند جوړېږي او دغې نه که یو سړی ژوند جوړوي نو جمیل چترالي صاحب ته دې وګوري د ده خبرې دې راواخلي دا د هغې دپاره یو کتاب دی دا زموږ دپاره یو انسایکلوپیډیا ده حقیقت خبره ده چې موږ به فخر کوو څومره پښتانه چې ګوري ټول به فخر کوي چې یو ماشوم د کم ځای نه راورسي کم ځای نه کم ځای ته لاړ څومره ستونزې څومره مسلې څومره هر څه هغه ته کریټ شو خو هغه د وخت په سترګو کې سترګې اچولي او د هغه هر څه هغه سینې شلولي ده او خپل منزل ته ځان رسولی دی نن سبا په دغه ځای باندې ناست او بلا خلک د هغه نه چې کوم دی نو مستفید کېږي او دا د جمیل چترالي صاحب غوندې د خلکو کمال دی دغه شان یو پاور ځان کې پیدا کړي دغه شان محنت پیدا کړي دغه شان کار وکړي انشاءالله ستاسو نومونه به ځلیږي که خیري په جهان باندې بیا به خیري په مشعلونو کې تاسو سره انشاءالله د بل ستوري سره میلاویږو د خپل پروډوسر عرفان او کیمرامین کامران احمد سره ستاسو قرباني مخلص ستاسو نه غواړي اجازت تبیر الله